غواړې چې په ژوند کې یو څه شي نو به یو باز شه، خو یو طوطي هیڅ کله هم نشي. یو طوطي خو ډېرې خبرې کوي خو ډېر اوچت الوتلی نشي. باز کمې خبرې کوي خو ډېر اوچت الوزي او د نورو مرغو بادشاه دی. نن زه تاسو ته د باز 5 خوبیانې وایم چې هر انسان یې باید زده کړي. دا هم په ژوند کې ډېر په کار راځي. اول درس: باز چې دی ځان لا الوزي. باز ځان لا الوزي خو چې کله الوزي د ټولو مرغونه اوچت الوزي. باز ځان لا الوزي خو هیڅ کله د ځان نه رکوټو مرغو سره نه الوزي. باز همیشه بل باز سره الوزي یا ځان لا الوزي. د دې نه مونږه دا درس اخیستلی شو چې د کم فکر والا خلکو سره مه ګرځه او ځان ته ساته. د هغې نه یوازې ښی او دا مونږ ته دا موقع راکوي چې د خپل ځان سره وخت تیر کړو او خپل ځان نورم ښه وپېژنو. دویم درس: د باز نظر ډېر تیز دی او ډېر صفا دی. باز چې دی خپل شکار د 5 کیلومترۍ نه لیدلی شي، خو که یو دفعه یې خپل هدف ولیدو نو بیا چې لاره هر څونه سخته وي خپل منزل ته ځان رسوي. د دې نه موږ دا درس زده کولی شو چې یو صاف هدف ژوند کې وټاکه او که په لاره کې مو هر څونه مشکلات راشي شاته مه ګوره، مخې ته ځه او خپل منزل ته ځان ورسوه. دریم درس: باز هیڅکله مړه حیوانات نه خوري. هغه همیشه د ژوندو حیواناتو شکار کوي. دا موږ ته دا درس زده کوي چې زمونږ تیر شوی وخت وفات شوی دی، نو په هغه وفات شوي رجیدلی وخت باندې نور سوچ او فکر مه کوه او توجه دې په حاضر تازه وخت باندې وکړه. او تیر شوي یادونه او دردونه چې دې په عذابوي او همیشه د ذهن کې ګرځي هغه د هماغه وخت دی او همالته یې پرېږده. ځای یې هماغه دی، ځان سره یې مه ګرځوه. ځکه که د تیر شوي وخت دردونه د حاضر وخت ته راوړل نو تیر شوي دردونه د حاضر ژوند ته نه پرېږدي. تیر شوي وخت کې چې ته هر څونه دردېدلی هغه یادونه او وخت وفات شوی دی، مړ دی. نو د باز په شانتې شه چې هیڅ کله مردار شوي مړه شیان نه خوري. څلورم درس: د باز همت او غیرت ډېرېږي کله چې طوفان راشي. باز له دا خوند ورکوي چې هوا تیزه شي. کله چې باران شي نو ټول مرغان پټېږي، خو باز له دا ډېر خوند ورکوي چې باران کې والوزي او تیز باد لګیږي نو باز د باد سره نور هم جګ ځي. نو دونه جګ دی هوا سره ځي چې د ورېځ نه هم جګ شي. نو د دې نه موږ دا درس زده کولی شو چې هر مشکل وخت کې خپله مزه ګوره. ناپولیون هیل ویلي هر لوی چیلنج ځان سره لوی فرصت راوړي. نو د باز په شانتې خپل فرصت وپېژنه او کومه ورځ چې دا تاسو وپېژنو نو ټول مشکلات به ستا لاندې وي او ته به یې بری. 5م درس: باز چې دی پاسته واښه د خپلې جالې نه درې کوي. هغه نه غواړي چې بچي په جاله کې اسوده وي، ځکه که بچي په جاله کې ځان اسوده احساس کی نو بیا هغې همیشه دپاره په دغه جاله کې پاتې کیږي او باز دا هیڅکله نه پرېږدي. باز یو مرغۍ ده او هغې ته هم دا پته ده چې د هغې بچي هیڅکله پرمختګ نشي کولی چې کله یې بچي په کمفورت کې واوسي. نو موږ خو انسانان یستو، خو بیا هم ډېر خلک په دې خبره باندې نه پوهېږي. تاسو چې څومره په کمفورت زون کې اوسېږئ هماغونه به تاسو انکمفرټبل په راتلونکي وخت کې کېږئ. نو دا د باز 5 خوبیانې وي. خو دا ویډیو ستاسو خوښه شوي نو کومنټ کې راته ضرور ووایئ. د نورو داسې ویډیوګانو لپاره دا چینل سبسکرایب کړئ. بی انټیلیجنټ. والسلام.